پټه خزانه. یو نفر په بل نفر 4 جرابه ځمکه خرڅه کړه. خرڅونکی عام سړی و، زمینداره نه و او اخیستونکی زمینداره و. کله چې ځمکه واخیسته، زمینداره پکې کیندل وکړل. په ځمکه کې یې خزانه پیدا کړه. د خرڅونکي پیسې یې کور ته وروړې او خزانه یې هم ورسره وروړه او ورته ویې ویل دا خزانه ستا حق دی. د ځمکې اولني مالک وویل ما د هغې ځمکې څخه په څه مشکل باندې ځان خلاص کړ او تا بیا دنیا ما پسې کور ته راوړه، ځکه چې صحابه کرامو به له دنیا سره هیڅ شوق نه و. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یې خپله قضیه بیان کړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ځمکې اولني مالک ته وویل دا خزانه ستا میراثي حق دی، ځکه کیدای شي چې ستا پلار او یا نیکه په ځمکه کې دغه خزانه ښخه کړې وي. د ځمکې اولني مالک وویل ای عمره، که د قیامت په ورځ دا خزانه زما حق ثابت نشو، بیا به هلته ما سره زما بوج کې برخه اخلي او زما ګناه به نیمایي ستا په غاړه وي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل د قیامت په ورځ زه د هیڅ چا بوج په غاړه نشم اخیستلی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیا د ځمکې نوي مالک ته وویل ته دا خزانه واخله، د دې خزانې اوسنی مالک ته یې، ځکه چې د ځمکې هر فصل او حاصل یې ستا حق دی. د ځمکې نوي مالک وویل ای عمره، که د قیامت په ورځ الله تعالی ماته ووایي چې دا خزانه خو ستا حق نه و، نو زه به هلته د الله تعالی په حضور کې عرض وکړم چې دا فیصله ماته عمر کړې ده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دواړو لاسونو خپل سر مبارک ونیو او ویې ویل زه ستاسو فیصله نشم کولی، تاسو ابي ابن کعب رضی الله تعالی عنه ته ورشئ، هغه به ستاسو فیصله وکړي. دواړه ابي ابن کعب رضی الله تعالی عنه ته ورغلل او ویې ویل موږ امیر المؤمنین رالیږلی یو، هغه زموږ فیصله ونه کړه، هغه تا ته راولېږلو، خو په هر حال دوی خپله قضیه بیان کړه. ابي ابن کعب هم په فکر کې شو او ویې ویل هغه فیصله به زه څنګه وکړم، کومه فیصله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ونه کړه. ابي ابن کعب د ځمکې اولني مالک څخه پوښتنه وکړه اولاد لرې؟ هغه ځواب ورکړ هو یو ځوان زوی لرم. بیا یې د ځمکې اخیستونکي څخه پوښتنه وکړه اولاد لرې؟ هغه ځواب ورکړ هو یوه پیغله لور لرم. بیا ابي ابن کعب رضی الله تعالی عنه وفرمایل زه به د دواړو نکاح وتړم او دغه ټوله خزانه به د نجلۍ مهر شي، نو پیدا به یې دواړو ته ورسیږي. دوی همداسې وکړل. خلکو د دې فیصلې په اورېدو سره ژړل او ویل یې اسلام څومره د عدل او انصاف دین دی. کاش چې موږ افغانانو هم اسلام دین همداسې په ځان عملي کړی وای. دا چې نن له کومو مشکلاتو سره مخامخ یو، دا مشکلات به هیڅ یو هم نه وو.